دا د مصر لوی پیرامندونه دي، هغه اسرار چې د تاریخ په ورک شویو پاڼو کې لیکل شوي دي. د زرګونو کلونو تېرېدو وروسته هم دا حیرانوونکي جوړونه د نړۍ تر ټولو لویو رازونو څخه ګڼل کېږي. دا څنګه جوړ شوي، چا جوړ کړل، او دوی دننه کوم اسرار پټ دی؟ نن موږ تاسو ته د دې افسانوي کیسو، ساینسي څېړنو او ځانګړو نظریاتو نړۍ ته بیایو چې دا پیرامندونه یوازې یو عجیبه بلکې د اسرارو مرکز هم دی جوړوي. چې دا پیرامندونه نه یوازې یو عجوبه دي بلکې د اسرارو مرکز هم جوړوي. د ګیزا لوی پیرامندونه شاوخوا 4500 کلن دي او د نړۍ تر ټولو زوړ عجوبه څخه ګڼل کېږي. ویل کېږي چې دا درې مهم پیرامندونه د فرعون خوفو، فرعون کبرا او فرعون منکرو قبرونه دي. خو پوښتنه دا ده، آیا دا په رښتیا قبرونه دي یا که کوم بل پټ هدف هم لري؟ تر اوسه دا معما نه ده حل شوې چې دا لوی پیرامندونه څنګه جوړ شول. د هرې تیږې وزن 2 ټنه دی او دا د سلګونو فوټو لوړوالي ته ورسول یو ناممکنه خبره ښکاري. ځینې تاریخوان وایي چې پخواني مصریانو به صدریم کارولی وي، خو پوښتنه دا ده چې د غریب به څنګه جوړ شوی وي. ځینې نظریې وایي چې د مصر قدیم معیارونو داسې ټکنالوژي لرله چې نن هم د انسانانو لپاره د تصور نه بره ده. ځایي روایت او کیسې دي پیرامندونو ته جادویي او اسرار لرونکي ځایونه ګڼي. ویل کېږي چې د دوی دننه داسې خونې شته چې تر اوسه هیچا نه دي لیدلي. ځینې کیسې هم دا هم وایي چې د پیرامندونو په جوړولو کې جنات او غیر انساني مخلوق لاس لري. ویل کېږي چې د شپې په وخت کې د دې پیرامندونو شاوخوا پر اسرار سوري ګرځي او له دې ځایه عجیبې غږونه اورېدل کېږي. یو کیسه دا ده چې یو سیلاني د پیرامندونو دننه د رڼا چمک لیدلی و چې ناڅاپه غایب شو. وروستیو څېړنو ښودلي دي چې په پیرامندونو کې د برېښنا تولیدو وړتیا موجوده ده. یو نظریه دا هم وایي چې د دوی جوړښت د کومې ځانګړې انرژۍ ذخیره کولو لپاره کار کول کېږي. د پیرامندونو دننه جوړښت دومره پیچیدی چې د عام جوړولو سره ډېر توپیر لري. کېدای شي دا یوازې قبرونه نه بلکې د انرژۍ مرکز هم وي. آیا د پیرامندونو په جوړولو کې د فضایي مخلوقاتو لاس و؟ دا پوښتنه اکثر د سازشي نظریاتو برخه ګرځي. ځینې خلک باور لري چې قدیم مصریانو د نورو نړۍ څخه راغلي مخلوقاتو په مرسته د لوی جوړښتونه جوړ کړي دي. آیا پیرامندونه په رښتیا قبرونه وو یا که کوم بل پټ هدف هم لري؟ ځینې محققین وایي چې د نجوم انرژي د ارتکاز او روحاني بیدارۍ مرکزونه وو. پیرامندونه تر نن ورځې پورې د اسرارو نښه ده. د دوی په لوړوالي کې زرګونه کیسې او رازونه پټ دي چې اوسه انسان نه دي موندلي. په دوی کې د تاریخ هغه زر مغنا پټه ده چې لا تر اوسه یې بشپړه پوهه نه ده ترلاسه شوې. که تاسو ته دا ویډیو خوښه شوې وي